د لوګر ولایت په محمد اغي ولسوالۍ کې د اطلاعات او کلتور ریاست ولسوالۍ مقام او یتیمانو څخه د ملاتړ خیریه بنسټ له لوري د سیرت النبي اخیستل شوې ازموینې د پایلو د اعلان په تړاو جوړو شوي مراسمو کې د کورنیو چارو وزارت، تامیناتي مرستیال، د لوګر ملکي او نظامي مسؤلینو، دیني عالمانو، مخورو، د ازموینې ګډونوالو او ګڼ شمېر ځوانانو ګډون کړی و. د کورنیو چارو وزارت تامیناتي مرستیال مولوي عبدالله مختار د ازموینې په لاره اچوونکو څخه مننه وکړه او دا ډول پروګرامونه د ځوان نسل د فکري ثبات لپاره ګټور وبلل. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت اطهر هغه سیرت ده چې نړیوال ورته ګوته په غاښ دي، هغه چې له اسلام سره دښمني کړې ده، له پیغمبر سره دښمني کړې ده، دښمنان ورته په ګوته په غاښ دي. د لوګر ځایي مسؤلینو د ازموینې ټول ګډونوال بریالي یاد کړل او د بریا علت یې د ګډونوالو لخوا د نبوي سیرت ښه مطالعه یاد کړه. واقعا در این برهه حساس تاریخی کشور ما کار و فعالیت در راستای ترویج علم و فرهنگ و در راستای ترویج مطالعه بس بزرگ و ارزشمند است. منگ الحمدلله دی منگ امارت اسلامی دی تاسو په خدمت کې ده. هر قسم په هر برخه کې تعلیمي برخه کې څومره زیار او کوښښ ده ان شاء الله هغه به کوو او په هغه کې نستړي کېدونکي قدمونه موږ اخلو. نن ورځ موږ تاسو دا مسؤلیت کېدای شي به حیث خاص هغه کسان چې دلته امارت اسلامي کې مسؤلین دي چې دوی داسې فکري مجالس جوړ کړي، داسې فکري سیالي جوړ کړي. په ورته وخت کې د اطلاعات او کلتور رئیس دا ډول ازموینې د ځوان نسل د دیني روزنې لپاره مهمې وګڼلې او د ورته نورو ازموینو پر اخیستلو یې ټینګار وکړ. موږ امتحان دا کاملا شفاف ده، داسې باور وکړي چې په دغه سمه خونه کې دا پارچې جوړه کړې ما او کتلې ما دي، رسولې ما دي، زه پکې دوه نفر نه پېژنم، نه پکې مې او نمره خپل ده نه نمره خپل ده. د ویلو ده چې د ازموینې سلطنو مخکښو ګډونوالو ته نغدي او بېلابېلې جایزې ورکړل شوې.